ډېره سخته ده په ما خواله مې راشه خوا کې کښېنه زما ما ته په خندا شه نظنه وتړه زما سر ته مې کښېنه سلګو سلګو اشرفا ته په ژړا شه د زن کدن سلګې مې رالې روح مې یاره وځې غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کناره وځې د زن کدن سلګې مې رالې روح مې یاره وځې غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کناره وځې غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کناره وځې کپن می وکی آخری وقت خپا من بادیدن می وکی خپا من بادیدن می وکی وی استازی ولیگا د غم چې سم د سارا وځي غېږ کې مې واچوه چې سامې په کلاره وځي د زن کدن سلګې مې رالې روح مې یاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سامې په کلاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سامې په کلاره وځي خپلو لاسو یاره ته په ما کفن واچوه د سرو ګلونو یو څادر مې په بدن واچوه د سرو ګلونو یو څادر مې په بدن واچوه یا چې ستا د مینې خوشبوی ترېنه په لاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کلاره وځي د زن کدن سلګې مې رالې روح مې یاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کلاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کلاره وځي هلته به تا پسې په چغو چغو جاړه مزه ستا ملاقات خو به د پاک الله نه غواړه مزه ستا ملاقات خو به د پاک الله نه غواړه مزه یا سترګې مې پټې شوې نظر مې جوده کاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کلاره وځي د زن کدن سلګې مې رالې روح مې یاره وځي غېږ کې مې واچوه چې سا مې په کلاره وځي دا یې مړمک دنیا باندې سو خوار هر سړی ترېنه په ډډه کوي رفتار نه چې غریب سړی د چا مالت کې مړ شي بل پردي ورباندې څه نه لري کاره لنډه دا چې جنازه یې شي تیاره جنازې سره څلور کسه په شمار نو اخر دا چې د لحد غاړې ته یواسي له کوزولو له څوک نه ورکوي داستار دولتمند ته شګه واچوي لحد کې مسلې ورباندې خو کې بسیار
چې دا غریب سړی شروع شي